مقدس خیریه بنسټ قدرمندو لیدونکو سلامونه نیکې هیلې احترامات. قدرمندو ملګرو، کلي په کلي ګرځو چېرته چې تر کومه حده موږ ته غریبانان چا په ګوته کړي وي، هغه غریبانان چې څوک یې د ګټې وټې نه وي، بسترپرسته یتیمانان او تر څنګ یې هغه معلولین، هغه مریضان چې هغوی په لاعلاجه مرض اخته وي، یا هم که مرض هم معمولي وي خو چې غریبي وي او د پلار یې وس نه وي، نو موږ هغې پسې منډه ترډه وهو او دومره څه کوو چې هغه حال یې تاسې ته په ګوته کوو. د ننګرهار ولایت د کانال 26مې ویلې ته راغلی یم درنو ملګرو، او په دغه کورنۍ کې یو دغه تنکی ګلالی ماشوم دی چې یو کال نه را په دې خوا په یو داسې لاعلاجه مرض اخته دی چې چېرته دمګر دي که چېرته ډاکټران دي چې چا یې د پلار ته په ګوته کړي دي، نو ده ورته وروړی تر د پاکستان یې رسولی دی، خو بالاخره نور د پلار وس هم نشته، تقریبا 10 لکه خواوشا روپۍ د ده د پلار په وینا په دې ماشوم باندې لګېدلي دي او نور یې وس او توان نشته. بالاخره موږ ته د دې حال چا وښود او دا د نن ورته راغلي وو، راځو او د دغې ماشوم دغه بقایا کیسه به راته د پلار وکړي چې څنګه دی مریض شو او کومو ځایونو ته یې وړی او اوس ورباندې څومره مصرف راځي، د دغه ټول حال نه به تاسې درنه لیدونکي خبر کړو. ورونو مسلمانانو، دغه زما بچی تقریبا څه باندې یو کال یې وشو چې مریض شوی دی. په دوکان کې را سره اوده و چې راپسې معمولي د سر داسې اشاره غوندې کړه او ډوډۍ ټایم نه شړومبې مې راوغوښتې او ده چې شړومبو نه غړپ وکړه نیم یې بېرته راګوزار کړې. نو ما یوه څپېړه ومویل چې یاره دا نیشي څښلی لږ کم یې رااخله، خو ما ته دا پته نه وه. بیا ډاکټر له ما بوت او ډاکټر راته جلابات وښود او جلابات نه بیا لاړم فرانسویانو هسپتال ته، هلته اکسرې مکسرې راله وکړې وو، بیمارۍ یو شی او بل شی و، خو دلته مې علاج ونه شو. بیا هغه تېر کرنتین کې سخت کرنتین چې کوټه باندې مې ویو، ډېر په غټو تکلیفونو باندې کوټه باندې په هغه صحیح دیار پرېم نه ښودو، په بله لارې یې وړو سن ته یې ورسولو او چې ویې ما تقریبا 11 ورځې داخلۍ وله په شیرپاو کې ورکړه، ډېر تکلیفونو باندې ورسېدو ورته. هغې نه پس لږ ډېر راښه شو دویانو سره. ډاکټران څه وایي چې د څه مرض دی؟ ډاکټران داسې یي چې یاره ده د دماغو پردو سره جراثیم رسېدلي، خدای به یې راښه کړه، خو اوږد علاج غواړي. او ما چې څومره وس و هغه مې والا چې وکړو، نور بس کار روزګار هم ګډوډ دی او دغه بچی مې خدای به یې راښه کړه، خو خپل وس مې نشته یو ساعت کې فلحال. څومره مصرف ورباندې راځي ډاکټران څه؟ نو ډاکټرانو خو دا راته وویل چې 50,000 روپۍ ورځې رانه والا چې د میا افتخار هسپتال کې اشتف د رنګ روډ باندې دی، د لزاک روډ باندې میا افتخار په نامه هسپتال دی، 50,000 روپۍ ورځې والا چې صرف رانه د کوټې پیس اخیست. څومره ورځې په هغې کې تا بستر کړی؟ 8 ورځې ما بستر کړه او نور ما وس نه وم، بس نور نشم کړی. او د هغې د هسپتال کې خو دغه علاج سره خو کومه ښه والی پکې نه ده راغلی؟ ډېر ښه والی پکې راغلی، ډېر ښه والی پکې راغلی، خو بس اوس یې ټایم برابر دی، اوس پیسې نشته، یو ګیټ هم بند دی، پیسې هم نشته، بس دغسې بد حالت دی. نو بس دغه 8-9 لکه روپۍ چې زما کوم وس و، یار دوست خپلوان دی راله راکړې، بس دغه رانه به لاړې او نور مې خدا که ده شی اوس هم شته چې ایماني خبرې شی به وکړو. او دغه مریض پروت دی او ټایم هم برابر دی، ډاکټر چې په کوم دغه باندې غوښتی و، بس اوس بېوسي ده، ولاکه یې وړی شو. خبرې خو نه شي کړی؟
خبرې مخکې خو ډېرې زیاتې خبرې کړې وروره خو بس اوس بیخي د خبرو نه لوېدلی په لومړي سر کې چې مرض پر هغه هغې نه بعد یې خبرې کړي دي ډېرې تقریبا اوس دا 2 میاشتې 3 میاشتې وشو چې خبرې بندې شوي خبرې نه شي کړی نور خو خبرې کړې ښه روغ جوړ وکړلی نه څومره عمر به لري ډېره 10 کلو ده 10 کلو ده او په هغه وخت کې مکتب یا مکتب او لاندې په دې خصوصي لیسه کې و او خصوصي لیسه کې دویم صنف کې و اوس هېڅ کې هم نه یې غریب نه نو اوس چې د دې حالاتو ته تاسې ګورئ که نه دا خو بچی دی د زړه ټوکړه ده او دی دغسې حالات ورباندې راځي تاسو ورته ګورئ ځورېږي څه سوچ دې وخت کې درځي درته بس خدای نه دا سوال کوي چې الله یې جوړ یې کړی نو او بس ورته ځورېږو خامخا مور او پلار او ټول وروڼه او خویندې ټول نه ډېر چا به خو بس اوس الله مرض پرې راوستلی او نه شي نو الله دې ورته شفا ورکړي قدرمنو ملګرو مرضونه خو په هر کور کې راځي دغسې مرستیاګانې وي خو دغسې مریض چې بیا په لاعلاجه مرضه په اوږده مرستیا اخته شي هغې سره ټول کور مریض وي د پلار او مور خو بیا ورباندې زړه ډېر درد کوي هر مریض کې چې تاسو زموږ سره مرسته کړې ده په هر څه کې چې مو راسره په سپېڅلی قدم ایښی دی نو هغې کې الله رب العزت برکت اچولی قدرمنو ملګرو هیله درنه کوو بالخصوص شتمن خلک څوک چې زموږ دغه ویډیو ګوري چې د دې ماشوم او د دې ګلالي ګلاب ژوند وژغورئ ډېره سخته ده هر څوک د خپل کور ته سوچ وکړي ستاسو په کورونو کې چېرته داسې مریض پیدا شي او دې ته دغسې مور پلار او وروڼه او خویندې ځورېږي نو ډېره به بده وي زه خبرې نور نه کوم فقط دومره درته وایم چې دغسې معلولینو د علاج په برخه کې را سره جدي مرستې وکړئ کیدای شي ستاسې په لږه مرسته باندې د دې ژوند وژغورل شي نو موږ به ستاسې مرستې همیشه دغسې کورنیو ته لاس په لاس رسوو